إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسيرت درسونو سلسلة أغب إن شاء الله دن نبيا شروكو. الله سبحانه وتعالى دي مغلا توفيق راكي دا حق دا بينولو أو باغي بين دا عمل كولو. دا رسول صلى الله عليه وسلم سيرت او دا غدا سیرت نه باز واقعات هغه موږ وخت په وخت بیان کړي او دغه شان هغه غزوات هغه جنگونه کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله بلار کې کړي نو دا غي مبارک موږ د ملګرو ته سنسه تفصیل او خبره بیان کړي او دنه به ان شاء الله موږ د خلفای راشدینو سیرت شروع کو. د سیرت بیانولو فواید او د غي د اوریدو فواید د ما بیان کړی دي زه په زه د سیرت په درسونو کې، خو بیا به یو څو خبرو ته اشاره وکړو په دې اوله کې، په دغې نه بعد به د سیرت د درس شروع کوو. د سیرت د بیانولو غټه فایده دا ده د صحابه کرامو سیرت غټه فائدہ به کېدل چې موږ به صحابه کرام او پیژنو چې دا څوک دي. دا به غټه فائدہ ده. نو دا وخت پورې یو صحابي نشي پیژندې چې څو پورې ته دغه سیرت نه اورېدل او ته دغه د ژوند د احوالو خبر نه کله چې دغه ژوند نه خبر شي دغه د سیرت نه خبر شي نو ته او پیژندو چې کله دی او پیژندو بیا به سره محبت هم ډیر شي. نغټه فائدہ به کېدل چې موږ صحابه کرام او پیژنو او زمونږ ټول مسلمانانو ته د نصیحت ته او خاص کر علماء ته او واعظانو ته هغه ټول زموږ د نصیحت ته چې د عوامو ته د صحابه کرامو سیرت بیانوي. کم سے کم پکار دی چې په هر علاقه کې بابت کې یو درس کې د سیرت مبارک صحابه کرامو سیرت چې داخله کو پیژنې زموږ د دین د مشران سوق موږ دغه ډیر لري شي نو دغه د لاسه موږ پیژنو نه چې لا سوق دي دې پوری بي دین را رسیدلې چې د دنیا پرس خلک موږ خپ تفصیل سره پیژنو او بعض خلک ګولې دی بالله د انډیا دا دمان او د انګریزانو د دمان د دوی د جونغه تفصیل او معلومي او د خپل صحابه کرامو مبارک یې د سره علم نه چې تاسو دې کو د پلاني صحابي کو مثال کې ابو هريره رضی الله عنه موږ ډیر ورو په حدیثونو کې ابو هريره د حدیث وسنه مې راغله چې ډېر لږ خلکو ته دغه نوم معلومي دا خدای کونیت ته ابو هريره رضی الله عنه. یا اوس مثال کې موږ سره د سیرت روان دي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څوک ته ابوبکر صدیق نوم ډېر لږ خلکو ته معلوم دغه نوم خو نه دی دا خدای کونیت د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دغه په سیرت بیانولو کې ورنۍ فائدہ لري چې موږ به وپیژنو. دیمه فائدہ ده الله سبحانه وتعالى بسوره بقره کې دا خبره کړې ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. کدي خلکو ایمان راوړو د صحابه کرامو د ایمان په شان نو دوی ته هدایت ملو شو. اوس د دې ایمان پیژندو لپاره چې دوی د ایمان څنګه دغه سیرت په بیانې دغه سیرت به ځکه نو ته دغه لار او پیژنې چې دغه لار دی پیژنده د هدایت لار ته د ښکارا شو. هغه لپاره لازم د سیرت ته رجوع زه صحابه کرام پیژنم نه دغه لار پیژنم نه زه به څنګه د هدایت ولر روان شي دغه طریقې ته کتغواړي دغه ژوند ته کتغواړي دغه کوم بندگی چې در رب العالمین کول هغه په ست طریقه کول دي ته کتغواړي نه اله موږ ته پته ولګي چې ایمان خلق څنګه راوړي. د صحابه کرامو د سیرت نو موږ ایمان زده کو دا به دویمه فائدہ شو. دریمه فائدہ به دې کې ده چې د صحابه کرامو سیرت چې څومره ته بیانې دومره استاد غوي سره محبت ډیری ځکه چې دغه بصیرت کې به ناشنا واقعات تصور ان شاء الله دې بس صحابه کرامو سیرت ما مخکې بیان کړي د خلفای راشدینو په سیرت کې به تاسو عجیب واقعات ایمانی واقعات به تاسو ووري چې څنګه عجیب خلک نو ستاسو سره محبت شي ابو سره ډیر شي
دا پکې بل فائدہ شو. بل فائدہ دي کې دا ده د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین سیرت چې تاوري او چې بیانې نو باقي کې فائدہ دا شو چې آخرت فائدہ بدای چې قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالى ته غوي سره پاسي. ځکه چې حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم المرء مع من احب، انسان به قیامت پر ورځ دا چې سره پاسي چې سره محبت. نو صحابه کرامو د سیرتونو چې بیانو دا به محبت تل سره بیانو، نو نتیجه به دروځي چې ان شاء الله الله سبحانه وتعالى په آخرت کې موږ د خلکو سره پاسي او الله سبحانه وتعالى موږ د غوي سره پاسي. دا بعض فواید چې مو ته مختصر اشاره وکړه. اگر کوم مخکې د سیرت په درسونو کې د سیرت بیانولو فواید ډیر زیات ذکر کړي. خلفای راشدین صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا ټول چې انسانان دي، ټول چې انسانان دي، او چې څوک په دې به خبرې کوي دغه خپل هغه دی خپل ایمان وګوري چې د ایمان څنګه دی، او څوک چې په دې به خبرې کوي د کور کې چې کوم خر ولاړ دی دغه نم گمراه دی، د خر نم زیات قوقل. د دې قوم دی چې الله سبحانه وتعالى دغه مبارک ویلي رضی الله عنهم ورضوا عنه، وبل ذکر له لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. الله دغه مؤمنان راضي شي او دغه مؤمنان د الله ناراضي ټول چې انسانان دي. او په دې به چې څو خبرې کوي سبحان الله. ما دیو عالم نه دا خبره اوریدل چې هغه دغه سره پاتیشه او د حدیث یو مشر عالم دی په خانه او صفات شه د شیخ ثنا الله امرتسری رحمه الله. داغه مبارک ما ته واقع بیانو چې داغه د ورځ د شیعاګانو روافض سره مناظره و، او مناظره په دی باندې و چې هغه وی چې ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما د دوه ولیعذ بالله مرتد شي د رسول الله مرګ نه بعد. ندی شیخ ثنا الله رحمه الله غو سره د مناظره په دی کوله چې نه هغه مؤمنان دي او دغه د صفات د قرآن او حدیث نه بیانول. نو د مناظرین مخ کې شیخ رحم الله بجلاش ناغوی کې زهاري ومنو جړې دي دلاس خپل مرګري مریان شو چې سې چلو شو جړې ته پوښتې ته کوی ته جړې ولې هغه جړم په دې چې د څه ورځ رااله چې زما په شان ګرانګار سره دغه ایمان ثابت دی، دغه د ایمان ثابتولو نن ضرورت راغی چې موږ دغه ایمان ثابت کو چې هغه مؤمنانو. نو خبره ما دی پوری کوله چې صحابه کرام د ټول چې انسانان دي او ټول هغه انسانان دي چې الله سبحانه وتعالى دوی تزکیه کړي او تذکره کړي د قرآن کې او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې کړي. په دوی باندې چې څوک جرح کوي حضرت د کعبه پر رب قسم خورم د دې په ایمان کې بس چلی ایمان ته وګوري کم سړی چې دوی باندې جرح کوي. نن سبا د روافض او شیعاګانو خبيثانو دین دغه دی چې هغه په صحابه کرامو په سلیږي. زمون سره په ملک عجیب عجیب خلک راوتی نور څو سره نشته په صحابه کرامو په سلیږي. معاویه رضی الله عنه دا کار غلط کړو، علی رضی الله عنه کې دا غلطي او رضی بالله او فلانی صحابي کې دا غلطي او عمر رضی الله عنه دا کار غلط کې خپل ایمان ته وګورئ ته دا کار پر سره خاطر. او ډیر عجیب خبره ده ګوره چې د قوم مبارک الله و جزت راځي او زمانه راځي دا خبره خو واضح شو. او یو سړی دغه پته نه لګي چې دی د ایمان سره مري کې د کفر سره مري جنت ته ځي کې جهنم ته ځي د باغو به خبرې کوي او باغو ته قیدونه کوي. نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د ټول چت مؤمنان دي، د پیغمبرانو نه بعد او چت خلق په دې ځمکه باندې غزم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری د نور پیغمبرانو سره ملګری پاتې شوی دي. خو هغه دغه پیغمبرانو ملګری زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو ته نه راشي د الله سبحانه وتعالى چان کړي. بیا په دې ټولو کې غوړه په دې صحابه کرامو کې به دوی خپل منځ کې درجات جملتن خو ټول غوړي خو بیا په منځ کې سړي درجات. نو بیا په دې ټولو کې غوړه د خلفای راشدین دي، ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب رضی الله عنهم اجمعین. دا سلورونه بیا په ټولو کې غوړي. بیا په دوی پسې په دې سلورونه پسې بیا هغه لس کسان غوړي دي کوم د رسول سم په یو حدیث کې زیره ورکړي چې پلانې په جنت کې پلانې جنت کې. په غوي پسې بیا هغه صحابه کرام غوړي دي کوم چې په بدر کې شریک شي. په غوي پسې بیا هغه صحابه کرام غوړي دي کوم چې په احد کې شریک شي. او بیا هغه صحابه کرام غوړي دي چې کوم په بیعت رضوان کې وو د رسول سره بیعت کړه. او به دغه نه بعد مهاجرین غوړي، به دغه نه بعد انصار او دي. نو په دې ټول صحابه کرام کې غوړه څوک شو؟
هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او زه دا وایم چې دغه د نوم د مسلمان دپاره کافي دی که نور سیرت بیان نه کړي. چې یو عالم وایي زه سیرت بیانوم د یو اوچت انسان او راشي کینی په کرسۍ باندې صرف دا وایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه بس ختم کړي درس، نو دا کافي ده صرف که نور سیرت بیان نه کړي. دومره اوچت انسان، هغه انسان چې دغه تذکره په قرآن کې راغلی، هغه انسان چې دغه تذکره رسول صلی الله علیه وسلم بار بار په حدیثونو کې کړی، هغه انسان چې تاریخ دغه بشان انسان ونه لیدو د پیغمبرانو نه بعد او نه به وي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه مبارک خبرې کول زما بشان ګناهګار او عاجز او کمزور انسان به دغه مبارک سوي، خو صرف دومره اشاره به دغه د سیرت ته وکړو چې موږ ته پته ولګي چې څومره اوچت انسان اوچت انسان دی. او څنګه به اوچت نه دا د رسول صلی الله علیه وسلم د غار مرګری، دا لقب په دې ټول انسانانو کې صرف دته ملاوي شوی، صاحب الغار، غار مرګری د رسول صلی الله علیه وسلم. او دی به څنګه اوچت انسان نه چې دا صاحب الهجره د رسول صلی الله علیه وسلم هجرت په لار کې مرګرتیا ده کړې، او دا به څنګه اوچت انسان نه چې د اسلام راوړونه والا او د مرګ پورې د همیشه د رسول سره پاتې شي، دغه نه جدا شي نه دی، هغه چې د یوازې پرېښودی نه دی الا دا که چې د رسول صلی الله علیه وسلم یو ځای کې ورته ویلي چې دلته پاتې شه موږ فلاني ځای ته ځو یا ته فلاني ځای ته لاړ شه زه به دلته یم، هغه هم د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې د لاسه تللی، نور د ټول ژوند د رسول صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې تېر کړی. نو موږ به طریقه دا وي چې د صحابي نسب دغه صفات، بیا دغه فضایل، دغه اخلاق، دغه خوی دا بیانو، بیا دغه لکه مثلا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیرت په اخره کې غټه مسله به دغه راځي د خلافت چې د څنګه خلیفہ شي، بیا د شیعهګانو په شبهات باندې رد چې هغه چې د په ناحق خلیفہ شي او د حقدار نو په ټولو خبرو باندې به رد کیږي. نو دا به تفصیلی درسونه په یو حلقه کې او په یو درس کې په یو بیان کې د دومره غټ انسان سیرت څنګه را باندې د دومره غټ انسان سیرت څنګه را باندې موږ هم کوشش کوو که ډېرو ګډ شي 3 درسو کې به راجمع کړي داسې به شي لکه په کوزه کې چې دریاب را باندې. خو بیا هم چې صرف د ملګري پوه شي او د صحابه کرام وپېژني. نن سبا زموږ په دې ملک کې په پاکستان کې په افغانستان کې په انډیا کې داسې ډېر خلک پیدا شوي دي چې هغوی به د صحابه کرامو پورې نښتي. د دې لپاره لازم د سیرت زده کول پکار دي. او نن سبا یو غټه فتنه راوتې ده، یو انجینیر دی محمد علي مرزا دی، انجینیر محمد علي مرزا انجینیر دی او د دې کار دغه دی چې د په صحابه کرامو باندې اعتراضات کوي او زموږ ګوره بعض ملګري دوکه شوي دي په ده باندې او وایي دا چې دی الحدیث ته د سلفیت هغه کم ځای کې ده او په کم ځای کې او مشرق کې دی او قرآن او حدیث په مغرب کې دي. چې یو سړي دین دا شي چې دی به په صحابه کرامو پسې خبرې کوي دا به څه دیني اکینی وي زه درته ثابتوم چې معاویه رضی الله عنه دا کار غلط کړی، زه ثابتوم چې دې ځای کې چې دی عمر نه خطا شوی، داسې کم مؤمن شي او په دې باندې چیلنج ورکوي زه ثابتوم. او بیا زموږ د بعض خلک وایي هغه هم د قرآن حدیث خبرې کوي. نو تاسو څه وایي چې د شیعهګان چې د خبرې کوي د شیعهګان څه وایي چې لکه موږ اصلي ګیو هغه هم د خپلو خبرو دپاره دلایل ښیي، خو دلایل څه دلایل نه خو ښیي که نه. نو تاسو خیال ساتئ د دې قسمه خبرو. دغه سړی په انټرنیټ باندې نن سبا ډېر چلیږي او زموږ هر ملګري چې دی ځان له انټرنیټ پیدا کړی ده موبایل او فیسبوک او دا شي نه چلي. که به نور څه نه پوهي قرآن دپاره ژبه چې دی پیړه ده، په قرآن باندې ژبه نه راوړي خو فیسبوک باندې هغې پوهېږي. نو په دې کې به دا فتنه تاسو ډېره مخې ته راځي. انجینیر محمد علي مرزا نومي دی، هلکی دی، ځوان هلک دی، مشر سړی نه دی او تور پټکی اچولی، غټ پټکی اچولی، اوږده شملهیي او لګي اکثر یوازې نه شي په کمره کې ځان ته دغه لګوري د ویډیو کیمرا او 3 غنټې تقریر او 3 غنټې تقریر کوي لګي او د 3 غنټې 4 غنټې د ټول طاقت او د هر څه صرف کوي د دې لپاره چې صحابه کرام څنګه دغه غلطیانې ثابتې کړي. دغه منهج دی او د غټ علماو نمونه ورکوي. زه د فلاني عالم سره سبق او فلاني سره د رسول صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې منافقان ناست دا هم ټول منو
عبد الله بن ابي بن سلول د رسول سره ناس نه دغه شان نور چې کوم منافقان د رسول سره ناس نه دغه په مدرسې کې منافقانو کو نن سبا دی غټ علم سره دغه قسمه سره سبق وینو د خبره نشو چې زمونږ به ماپ کو نو دا به تاسو د فائدې او خبرو کړی چې دا فتنه نن سبا زموږ په ملک کې ډېر په تیزی سره روانه ده نو چې دې مخنیوي وشي او خپل مرګرو ته د دې خبر ورکړي. ابو بکر الصدیق رضی الله عنه خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ د رسول صلی الله علیه وسلم بعد اولنی خلیفہ ابو بکر الصدیق رضی الله عنه او دا خپل نوم دی عبد الله خپل نوم دغه عبد الله دی او د پلار کنیت دی ابو قحافه او د خپلار نوم دی عثمان او زه دا خبره داوی سره کومه کما چې د مجلس کې دي چې عبد الله بن عثمان د رسول الله خلیفہ دی او په صحابو کې غوړ انسان دی ډېر خلک مو په صرف چې تاسو ګړي وړي غوړ سره ابو بکر صدیق دا نوم نه معلوم ډېر خلکو دا خپل نوم عبد الله او د پلار نوم عثمان دی نو عبد الله ابن ابي قحافه عثمان بن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد او القرشي التيمي ده قريش نه دي او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د نسب ملاوي په مره کې ځکه چې د په نوم کې مخ ترازی ابن سعد ابن تیم ابن مره نو په دې مره کې د رسول سره په نسب کې ملاوي رسول هم د قریش نه دیم د قریش نه نو خپل نوم یې شو ها عبد الله د پلار نوم یې عثمان د سریه ساتي عبد الله ابن عثمان او کنیت مشهور کنیت چې د ابو بکر دی او مشهور لقب چې د صدیق دی یو لقب د عتیق عتیق ته ویل کی عتیق د نوم نه دی د لقب دی او د عتیق ته به دی ویل کیږي لکه بعض حدیثونه کې دي چې راځي عائشہ رضی الله عنها وایي چې ابو بکر رضی الله عنه او پر رسول الله بصراغه رسول الله يا ابا بکر انت عتیق الله من النار تعالی ذات کړي د ورنه وزکه د عتیق ملکی او عتیق تجدید الاسموي چې مخ ډیر خپل انسان او مخنه او څنګه بخپل نه او د پیغمبرانو به چې انسان دی نو د عتیق د لقب دی او دغه دوه وجې سره ساتي یو د چې الله سبحانه د ورنه ذات کړي او دویم اسدلاسه د خپل والد لاس مشهور لقب د صدیق دی ابو بکر الصدیق رضی الله عنه بس سیرتونو کې دي چې راځي چې جاهلیت په وخت کې هم د صدیق ویل کېدو رښتینی انسان او مشهور خبره ده چې کله چې رسول صلی الله علیه وسلم اسراء او معراج په موقع باندې بیت المقدس ته لاړ الته د پیغمبرانو امامتي وکړه او بیا بره اسمانونو ته وختو نو دا هغه ځینې چې واپس راغی نو د مکی مشرکینو د رسول الله دا خبره نه منله نو بدی کې یو کس لاړ په دبه سي در روانو ابو بکر صدیق رضی الله عنه روانو خبر نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي ګور دی ایمان ته او ګور دی تصدیق ته ځکه د رسول الله صدیق ویلای چې دی راغی روان دي او د مشرکین سره ملاوي شو وتي هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليله الى بيت المقدس يا ملګری نه خو دې خبر نه هغه ویلي ویغه د ګومان کوي چې بیت المقدس ته تلم او بیا اسمانونو ته تلم دا خبرې کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه او قال ذلك دي سی ویلي برشته ده هغه ته نعم او دي سی ویلي بیا ته صدقه نه بیا خورشته چاغه ویلي بیا خورشته دي سی ایمان د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې بدی کغه سکند نه اړولې چې سوچ وکړو چې دا کار کې دي شو کني شي کېده نه دي ته سوچ نه کړ هغه ته برشته دي سی او وی چې وی نه بس بیا غسې وی ندی دغه ورځ نه بیا د نوم څه شو صدیق شو او بعض روایتونه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یې خو ده په یو روایت کې راځي ډیر عجیب روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د اسراء او د معراج د موقع نه واپس راغی
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ذی طوى علاقې ته راورسېد دی علاقه د مکې په خوا کې نو رسول الله جبريل علیه السلام ته وی یا جبريل ان قومي لا يصدقوني زما قوم به زما خبره نه مانی او نه به زما تصدیق کوي ځکه دا عجیبه خبره چې په یو شپه کې د سړی بیت المقدس ته لاړ شي او الته دی پیغمبرانو له امامتي ورکی او به دی و اسمانو ته خو جو الته دی جنت او جهنم او دار سوینو به دی باغ شپه کې واپس راځي نه وی رسول الله جبريل ته وی چې زما قوم زما د خبر نه مانی نه جبريل علیہ السلام ته وی يصدقك ابو بکر دا تصدیق کوي او هو الصديق او هغه صدیق دی دغه ورځ ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا لقب ملاو شو او په روایت کې دام راځي امام حاکم رحم الله دا روایت راوړی دی حاکم رحم الله وی چې نزال ابن صبره هغه موږ د علي رضی الله سره ناس وي موږ ته چې یا امیر المؤمنین اخبرنا عن ابي بکر موږ ته د ابو بکر صدیق رضی الله مبارک څخه خبرې وکړه علي رضی الله ته او په دې کې رد په د خبيثان وای بچا باندې شیعاګان وای چې هغه خامخا د یو منځ کې دښمنی جوړه کړي نو علي رضی الله تاسو کې چې ابو بکر مبارک سوي واذا كمرؤ سماه الله الصديق على لسان جبريل او هغه انسان د جل الله صدیق نوم یې خو د جبريل علیه السلام په جواب وعلى لسان محمد صلی الله علیه وسلم او د رسول سم په جواب نبی وی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ رسول صلی الله علیه وسلم هغه منځ ته مخکې کړو د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې امامتي کول دا یو غټ شرف دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې ابو بکر صدیق رضی الله مخکې کړو نو هغه مخکې کړو زموږ د دین لپاره نبی سوی رضیه لدیننا رسول صلی الله علیه وسلم زموږ د دین لپاره باغ باندې راځیو فرضیناه لدنیانا نو موږ د خپل دنیا لپاره باغ باندې راځیو چې هغه خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله پیدا شوی په مکه کې د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه صدپاسه 2 کاله وروسته د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه صدپاسه 2 کاله وروسته په مکه کې پیدا شوی او کله چې وفات کېدو نو دغه عمر هم 3 کاله څومره چې رسول صلی الله علیه وسلم هم دومره عمر د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مکه کې لوی شو او ژوند ټول په مکه کې تیر کړو د مکې نه وسیب د تجارت لپاره وته بس او الله سبحانه وتعالى ډیر مال ورکړو او په دې قریش کې د جاهلیت په وخت کې مغه مشهور و د خلکو سره به منډي والي د خلکو سره به خکول او ډیر اوچت سره لکه څنګه چې مخکې به دا واقع راشي ابن الدغن هغه ته سویل کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هجرت کو حبشې ته نبی هغه دا خبر وکړه چې کله ابو بکر صدیق له وستا قوم ته وروست انك لتصل الرحم ته خو هغه سړی چې ته رښتې ساتي د خلکو سره او ته خو هغه سړی چې رښتیا وایي چې دروغ ته نه دی ویلي ته خو هغه انسان چې د چا رزق نه مال نه مزدوري نه تو سره منډه وایي ته هغه انسان چې د خلکو سره چې کوم مصیبتونه راځي بای کې ته ولاړې د میلمنو میلمستیا کې تیر وېست ناغره دې خبرې ګوره گواهی وکړه چې ابو بکر صدیق رضی الله مشهور او ابو بکر صدیق رضی الله په جاهلیت کې د قریش په مشرانو کې او هغه چې مشورې کولې دغه لپاره خاص کسان را جمع کول جګړه مشران یو بغو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دلیل له باندې چې ډیر اوچت عقل خاونه ځکه چې یو قوم مشر کېده او به دغه په مشورو کې کېناسته د عام سړی نشي کېناسته دې لپاره اوچت عقل وکاري اوچت مقام وکاري چې د بجرګي کې کینی او د مشوره کې کینی نو ابو بکر صدیق رضی الله په دغه سره په مشورو کې کېناست او دغه ډیر خو چې کله اسلام راغی نو ابو بکر صدیق رضی الله مشرتیا او غار سه پرې خودو او اسلام له ترجیح ورکړ بل الله سبحانه وتعالى اوچت مقام ورکو دومره اوچت چې هغه مقام هغه په جاهلیت کې نه و کوم مقام چې ابو بکر صدیق رضی الله د ایمان نه بعد ملاو شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د جاهلیت په وخت کې د دیت چې وسه مسله وا جرمانی بلګې دي د قبيلو په بل باندې جرمانی خو دي چې جنگونه وکیدو غټ غټ خبرې ومنځ کې راتلې د دې ټولو خبرو مشر چې راغ ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دلیل چې په جاهلیت کې ماغه اوچت انسان عجیب خبره ده
عائشة رضی اللہ عنہ روایت تے وی چه والله ما قال ابو بکر شعرا قط فی جاہلیت ولا اسلام. ابو بکر صدیق رضان وی نه چې د جاهلیت کې شعر او شاعری کړي او نه چې د اسلام کې شعر او شاعری کړي او نه چې د جاهلیت کې شراب سکلی او نه اسلام کې سکلی. مطلب دا شو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه په جاهلیت کې یو پاک انسان، لکه دا شراب سکه دا خو جاهلیت بوخ کې عام، دا شاندار ډمی ګډول دا په جاهلیت کې عام، ډیر دي سری واجونو د ګناه کارونه چې هغه بغو کول د دې هر سنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په جاهلیت کې ساتله. سبحان الله، لکه الله سبحانه وتعالی چان کړي چې دې زموږ پیغمبر مرګري دا اول نه دي غلط کارونه هم لري ساتله. صفات د ابو بکر صدیق رضی الله عنه جسمانی صفات هغه دي چې نری انسانو، بدن نه غټ نو او د رنگ نه سپینو. رنگ د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا سپین او سور د ګډ وډ کې دي رنگ د ابو بکر صدیق رضی الله عنه. او په دې ملا کې معمولی ټیټواله، ملا کې معمولی ټیټواله او دا ګیره سپینه شی و نه دی له نکریزه ورکول یا کتم دا رنگ به ورکو دي رنگ چې د خړ او د تور رنگ په منځ کې. ځکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه هجرت وکړو، ان شاء الله واقعه به راځي په روان درسونه کې د هجرت تفصیلی واقعه. نو باقي کې دا راځي چې کله دوی مدینه ته رسیدونه د مدینه ولدا ډیر مخ کې نه راوتی. سبحان الله، غوي محبت چې رسول سم را روان دي او څنګه چې سړی ته پته ولګي چې د علاقې ته رسول سم را روان دي، هغه د خوشحالي مبارک موږ سړي شو چې څنګه خوشحالي به څومره خوشحالي به. نو غوي به روزانه وته سحر او ناس په مدینه په بارډر باندې رسول سم ته نبی چې به د غرمت تیش و به سي زل دوی نبی به را واپس وینن ناراضي بل زو بیا نه بیا بل دغه طریقه او بیا اخر ولې چې دوه کسان را روان دي په سورلو باندې سوار دي په سپینې کپڑے چولي او یو دی رسول صلی الله علیه وسلم اشرف المخلوقات علی الاطلاق او دویم د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په پیغمبرانو به غوړ انسان از تاسو کدا منظر انسان خپل مخې ته کیږي د وسین ښکاریدو چې کله دوه رالو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه بګیره کې سپین ډکیو ناغو ډایرکټ سورې کو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې پیغمبر دای چې مشرخ کوي هغه باندې سورې کې د کپړو دغه چې غرمه خراب نه کی هغه مسکی اشاره کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دای نه خلک بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه صادرونه سوري کړو نه دا په دې دلیل چې دغه په دې ګیره کې سپینو راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرخ کړو، حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تقریبا سره پاسه 2 کاله مشر دی او دغه سره پاسه 2 کاله د خلافت چې رسول الله وفات شو د خلافت بیا وفات شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه جسم دي تندې وګدو یعنی تندې شوړګه تندې نو باز کساله کې روزونه بر ویختي نه دغه د روزو د ویختو منځ کې فاصله وا او د جسم نه دي سي غټ انسان نو د جسم نه چې بدن نه پیړي یا ډیر دنګي نه دي سينو بلکې منځني جسم وداغه او په دې املا کې معمولی ټټواله او خولي ګیره وا او دی ګیری له د نکریز رنگ ورکو او سړی وی چې انسان د قیو ارمان شي چې الله سبحانه وتعالی مونږ په جنت کې دی انسان سره ملاو کی چې دی وینو چې څنګه انسان الله سبحانه وتعالی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. اسلام راوړل دا ډیره عجیب خبره او ډیره عجیب واقعه ده. دا د اسلام دراوړو مختصر په جمله کې بیانول کی. امام ترمذی رحمه الله او امام ابن حبان رحمه الله هغه دا روایت راوړی دی چې ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبره کړې و الست احق الناس بها لکه خلافت مبارک چې رسول وفات شو هغه د خلافت مبارک خبره کوي چې ډیر حقدار نه الست اول من اسلم ما اول زولنې کس نو چې اسلام مروړ اولنې کس چې اسلام قبول کړه غسول دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه. بعض روایتونه کې دي چې اولنې انسان چې اسلام قبول کړه خدیجه، بعضو کې راځي علي رضی الله عنه. نه دا ټول روایت دي سره جمع کیږي چې په زنانو کې اولنې زنانه چې اسلام راوړه خدیجه رضی الله عنها او په ماشومانانو کې علي رضی الله عنه
او په دې غلامانو کې مریانو کې زید رضی الله عنه او په سړو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه. دا ولنې کس ته چې ایمان راوړي او ایمان یې څنګه راوړي د رسول الله سره ملاو شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا دعوت ورکو چې زه د الله پیغمبر یم او دا خبره ده عقیده زمونږ ده منهج ده آسمانی دین ده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره خبر ونه کړ بما ده کلمه وخه ځکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دعوت احدا الى الاسلام ما چې هر چالم د اسلام دعوت ورکړ الا كانت له عنه كبوه. دغه سره لیک په تردد کې پریوته رسول صلی الله علیه وسلم لکه چاره نټه مغسته دي څوک خو بالکل مخېړه ولې دي چاره سره باس کړی دی چې څنګه ولي څنګه خبر خو شوی ده کنه چې رسول الله چاته ویلي زه الله پیغمبر نه کې ایمان راوړم خو څه تفصیلی ته معلوم کړي چې څنګه پیغمبري او دلیل په سره دا قسمه خبري شوی دی رسول الله سره. نو رسول الله چې هر چا دي ذکر ده الا ابا بکر سوید ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ما ته د اسلام خبرو کړم ډایرک کلمه وو او ډایرک اسلام قبول کو. او ځکه یو روایت کې راځي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دله دعوت ورکو نو رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ما چې چا سره خبره کړې د دعوت ابا علی ورجعني الكلام ما سره به خبرو کې بیا واپس چیړ کړې ده سنه خبره کړې الا ابن ابي قحافه سوید ابو قحافه زوینه چې د ما سره هیڅ خبره نه کړې ډایرک اسلام قبول کړي. یو روایت کې راځي د مبارک چې کان صدیقا له فی الجاهلیه د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره په جاهلیت کې لکه د نبوت نه مخکې د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره او به اوس ورسته دې مرګره شو چې الله وته مرګره وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره مینو دومره محبت به د سره کو. په صحیح بخاری کې د روایت ته ابو الدرداء رضی الله عنه چې با صحابه کرام دغه سره وران شو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خبرې نه خبر شنو غوسه شو وی هل انتم تاركون لي صاحبي تزواد مرګره ماته نه پری دی د چا مبارک وي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم متسوی دی مرګروت وی کله چې ماته واستوي چې زه الله پیغمبریم نو تاسو وی کذبت وقال ابو بکر صدقت تاسو ماته وی ته دروغجن ابو بکر صدیق ماته سوي وی تاریشته وی کله چې تاسو ما خپل مالونه بن کړو نو مال چاره کړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې مال لګول. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان دی چې د کم وخت نه اسلام قبول کړي د مرګ پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مرګ لري که په سفر کې دی او که په حضر کې د خپل مال د خپل بچی د خپل اولاد د خپل بیبیانی د هر څه د قربان کړیو د الله سبحانه وتعالى د دین د پاره. او غټه خبره ده چې الله سبحانه وتعالى د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ملګری ویلې د رسول صلی الله علیه وسلم او دا غټ صفت د دینه بعد ک څوک سپه غاپی نه غباسي غاپی چې الله سبحانه وتعالى وی چې دا ملګری دی او دا راځي په د باندې جرح کې د کم ایمان دی دا بس خلک وي نه هغه دي چې ایمان او مؤمنان او مسلمانان د اسلام لپاره منډه و الله وی د پیغمبر مرګره او دی وی د پیغمبر مرګره دشمن دی او تاسو څنګه وایي چې دا سړی مسلمان دی او د دې بیا په اسلام کې شي. الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی ثاني اثنين ذهما في الغار دوه کسانو بغار کې دنه بس دوه کسان یو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د هجرت واقعا د تاسو ان شاء الله تفصیلا بیانوم پر روان درسونو کې چې تاسو ته پته ولګي چې څنګه قرباني د رسول الله لپاره ورکړه. بالله مخکسوي اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اذ يقول لصاحبه خپل مرګري ته وي الله وتعالى چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره د دې شجاعت مبارکي و خبرو کو مختصر چې څنګه شجاعت الله سبحانه وتعالى ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورکړه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله سره په هر جنگ کې شریک شوی. علي رضی الله عنه سکسانو ته خبرو کړو اخبروني من اشجع الناس په دې خلکو کې شجاعت ولا څوک دی زړور انسان بادر انسان دغه مبارکي ماته وای.
وی ته یې که نه هغه ورته وی علي رضی الله ډېر ضرور انسان ډېر بهادر انسان نه هغه وی چې ما ته په دې خلکو کې شجاعت والا وښایي نو هغه ورته لا نه علم بیا موږ ته پته نشته وی ته موږ ته ووایه هغه وی ابوبکر صدیق رضی الله په دې خلکو کې شجاعت والا انسان ابوبکر صدیق رضی الله یو بهادر انسان الله ورته ډېر غټ زړه ورکړی ډېر زړور انسان نو بیا علي رضی الله د هغې واقعه بیانوي وی انه لما كان يوم بدر وی کله چې د بدر غزا وه موږ رسول الله صلی دپاره یو خیمه جوړه کړه جعلنا للنبي صلی الله علیه وسلم عریشه یو خیمه م جوړه کړه چې په دې کې د مشر ناست د هغې ځینه به رسول الله دوی ته اوامر ورکول او که چېرته حالات سخت شي نو بیا وروسته د مشر میدان ته راکوزي خو داسې په اوله کې دی نه راکوزېږي میدان ته هلته وایي موږ رسول صلی الله خیمه جوړه کړه نو بیا موږ دا خبره وکړه چې من یکونو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم لئلا یهوی الیه احد من المشرکین وایي موږ وایي چې د رسول سره به څوک کیني دلته چې مشرکین چې د رسول صلی باندې ګزار ونه کړي او دا ګورې ډېر حساس ځای دی زه وایم چې د دې ځای نه اسان ځای دغه دی چې انسان د جنګ د میدان ته کوشي هغه اسانه خو د رسول سره به څوک کیني او د رسول صلی دفاع به کوي او مشرکینو هدف هم دغه دی وایي موږ دا خبره وکړه نو وایي چې فوالله ما دنا منا احد وایي موږ داسې ورو کېدو الا ابوبکر صدیق رضی الله راغی شاهرا بالسیف دا خبره توره یې سره ویزه زه به ولاړ یم که نه د رسول صلی سره خوا کې لا یهوی الیه احد الا هوى الیه مشرکینو کې چې به څوک را نږدې کېده ابوبکر صدیق به مخکې ورغلی و مخې ته نو چې فهو اسجع الناس هغه په خلکو کې څه په خلکو کې بهادر او شجاعت والا انسان یو روایت کې راځي امام بخاري دا روایت راوړی عروه بن الزبیر وایي چې ما د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما نه تپوس وکړو عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته داسې واقعه بیان که عبدالله بن عمرو ته وی ما ته داسې واقعه بیان که چې مشرکینو کم وخت کې سخت تکلیف رسول صلی الله ورکړی نو هغه وی ما عقبه ابن ابي معيط لیدلی و چې هغه په رسول صلی پسې راغی او رسول صلی لمونځ کو نو دې بدبخته دې چلو کو د عقبه چې رسول صلی الله علیه وسلم دې صادر نه ونیو کوم صادر چې رسول په ځان باندې اچولو هغه صادر د رسول صلی الله علیه وسلم د مرۍ ته ونښتو نو بیا وایي چې فخنقه خنقا شدیدا نو بیا دا صادر راتاو کو د رسول صلی الله علیه وسلم د سای بالکل بند کو بالکل د رسول د صاحب بن کو رسول د مخ تک سور شو په دغه ټینګ کې سبحان الله صاحب الغار راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان چې هغه دې ته باندې دي کتلی چې د قریش ته د سرداران دي د مشران چې څنګه راغی وی کته را منډې کړو بجړا شو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو دې سړی وجنی چې هغه دا وی چې زما رب الله دې ګناه درسه وجنی نو مشرکین سې جوړو هغه رسول صلی الله علیه وسلم پرېخو او حمله وکړه بچا باندې په ابوبکر صدیق رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره چې هغه بېهوشه شو دا ټول بیا راجمع شو رسول صلی الله علیه وسلم پرېخو او ټول رالو په ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دومره و چې هغه بېهوشه شو نو بیا خلکو اوچت کو کور ته ویوړو چې کور ته ویوړو څه وخت بعد په هوش کې راغی نو مور ورته خوا کې ولاړه وه او هغې ورته وایي چې زویه اوبه وڅښه دوایي وخوره ډوډۍ وخوره نه هغه قسم وخوړو وایي د هغه وخته پورې زه نه اوبه څښم نه ډوډۍ وخورم څو پورې چې ما رسول صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو نه لیدلی هغه ته هغه په امان کې دی امان کې دی ښه دی وایي نه زه به خواله ځم هغه شان زخمي حالاتو کې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ویوړو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو زړه مطمئن شو د هغې نه باید اوبه وڅښي الله سبحانه وتعالی چې دا اوچت مقام ورکوي داسې نه ورکوي ور لکه ممکن زه خپل ځای دا سوچ کوم کله کله زما زړه ته دا سوچ راځي د هر مسلمان زړه ته به دا راځي چې موږ د صحابه کرامو په دور کې ولې نه وو نو بیا زه ځان له جواب ورکوم چې مړه ته د خپل ایمان ته ګوره ته د هغه دور لایق یې چې زه به د صحابه کرامو په دور کې یم زمونږ څه ایمان دی چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو هغه په خوا کې دغه کسان لایق وو هغوی د هغه دپاره هر څه قربانول ما ورته نن سبا معمولی مزدوري نه هر څه خطا کړي د سعودي عرب ویزې زموږ نه هر څه هېر کړي معمولی
دو درې کوټو کور چې زموږ نه هر څه خراب کړي، یو څو روپاټو زموږ نه هر څه هېر کړي، موږ به څه قرباني ورکړو؟ الله سبحانه وتعالی چې دا مقام ورکوي دوی له، نو دا ولا په دې ورکوي ځکه چې الله سبحانه وتعالی د پته دی چې دوی زما د پیغمبر سره څنګه ملګرتیا کوي. الله خو په مستقبل باندې عالم دی چې مخکې به څه کي. نو الله ته پته دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه انسان چې دی زما پیغمبر د مرګ پورې به دی نه پرېږدي. نو په هغه ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم داسې دفاع وکړه. دا ډېر غټ زړه غواړي. ګوره داسې په قیسو کې ډېره اسانه خبره، ستاسو اندازه ولګوي چې نن سبا د ټول کافران راجمع شي په یو مسلمان پسې او هغه وایي او ټکوي او ته ورشې او ته یو سړی او ته د پته دی چې زه دې مجموعې ته وردننه شم، نو دوی د ټولو په ما باندې راځي. دې ته وردننه کېده دا ګورې موږ خو دلته ناست یو په اوس قالین باندې، زه وایو سبحان الله، خو دا ډېر ګران کار دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې شجاعت او بهادري وه. غټ صفت په ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې دا و چې د الله سبحانه وتعالی په لار کې به مال ډېر لګو، بلکې د هغه مبارک کې وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. دا آیتونه مفسرین وایي چې د چا مبارک نازل شوي؟ دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک نازل شوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله یو روایت راوړی، ډېر عجیبه روایت دی. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله: ما نفعني مال ابي بکر. مال د چا مال دومره فائدہ نه درکړي لکه څومره چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال فائدہ راکړي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوا کې ناست و، هغه په ژړا شو، وی چې هل انا ومالي الا لك يا رسول الله. یا رسول الله زما مال ټول ستا دپاره. دې خبرې ته ضرورت نشته کومه چې تاسو کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرار وکړو چې چا چې مال لګولی دی او زمونږ مرسته یې کړې ده، نو داسې مال یې نه دی لګولی لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه لګولی. ولې؟ ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه وخت کې الله په لار کې مال لګولی په کوم وخت کې چې ضرورت چا نه لګو. او انشاءالله مخکې به نور حدیثونه راشي چې رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې احساناتو څنګه جواب ورکړی، اب انشاءالله مخکې راشي. یو روایت کې راځي عائشه رضی الله عنها وایي او د عروه بن الزبیر نه هم نقل دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله اسلام راوړو نو هغه سره 40,000 دینار و. 40,000 دینار دا ګورې لکه نن سبا چې یو سړي سره په ملیونونو روپۍ. نو دا هغه سره په هغه ټایم کې 40,000 دینار یا درهم، نو دا 40,000 دینار یا دا درهم دا ټول د رسول صلی الله علیه وسلم لګولي، دا ټول په رسول صلی الله علیه وسلم باندې قربان کړي. خپل هر څه د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره قربان کړي. د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په لار ووتو، کور خپل پرېښود، بچي پرېښود، دومره اوچت انسان و. ځکه رب العالمین چې دغه مقام ورکړی. په روایت کې دا راځي، امام بغوی په خپل تفسیر کې دا روایت راوړی او ابن عساکر رحمه الله هم ذکر کړی. عبد الله بن عمر وایي چې كنت عند النبي صلی الله علیه وسلم وعنده ابو بکر رضی الله عنه. وایي زه د رسول الله سره ناست وم او د هغه سره په خوا کې ابوبکر صدیق هم ناست. ابوبکر صدیق په ځان باندې یو شړۍ راچولی و او زه غلی ناست. نو جبریل علیه السلام راغی په رسول الله پسې وی یا محمد صلی الله علیه وسلم سی چللی چې ابوبکر صدیق دغه شان ناست و، دغه یو شړۍ په ځان راچولی ده، نور څه نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یا جبریل انفق ماله علی قبل الفتح، هغه ټول مال په ما لګولی، څه ورسره نشته. په دغه ورځو کې دغه مالي حالات څه و، کمزوري، مال ټول په رسول صلی الله علیه وسلم باندې لګولی و. نو بیا ورته هغه ووایي او دې خبرې ته غوږ کېدی، فإن الله تعالی یقرأ علیه السلام. الله سبحانه وتعالی په ابوبکر صدیق باندې سلام وایي او دا تپوس دې وکړه، الله ته پته ده، خو الله کله کله یو خبره راښکاره کوي موږ ته. نو دا تپوس دې وکړه چې اراض انت عني في فقرك هذا ام ساخط، زموږ نه راضي که نه خفه یې د غریبۍ د لاسه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته هغه په ژړا شوې، یا رسول الله د الله نه به څنګه ناراضه شو، دا موږ خو د خپل هر څه لګولي الله دپاره، انا عن ربي راض، زه د خپل رب نه راضي یم، خو زما نه راضي شي. دومره اوچت انسان چې د رب العالمین د طرف نه د هغه دپاره سلام راځي او د الله سبحانه وتعالی طرف نه دا خبر هغه ته راغله. یو روایت کې راځي، امام ابو داود امام ترمذي راوړی، عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته امر وکړو ان نتصدق چې موږ صدقه ورکړو. دا په هغه وخت کې په کوم وخت کې چې غزوه تبوک وه. په غزوه تبوک کې په مسلمانانو باندې حالات ډېر سخت راغلي، ډېر سخت حالات. نو رسول الله عام اعلان وکړو چې چا سره صحیح راوړئ، تر دې چې بعض صحابه کرام لکه ابو عقیل صحابي هغه یو څو کجوري ځان سره اخیستې و راغی په رسول الله پسې. هغه واقعه موږ بیان کړې مخکې چې بیا پورې منافقانو وخاندل. نو په دغه وخت کې عمر رضی الله عنه چې فوافق ذلك مالا عندي، په دغه وخت کې ما سره مالو وما چې اليوم اسبق ابا بکر، نن به زه وما چې نن به زه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخکې کېږم، د سب په هر ځای کې زموږ نه مخکې کېږي. نن ما سره مال ډېر دی او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره دې ورځو کې مال څه دی؟ مال کم دی. نو فجئت بنصف مالي، ما نیم مال راغستی دی او رامې وړو رسول صلی الله علیه وسلم ته مې کېښو. وی رسول صلی الله علیه وسلم چې ما ابقیت لاهلک، د خپل کور والا دپاره یې څه پرېښودي ته؟ عمر رضی الله عنه هغه ته وایي چې یا رسول الله هم د دې امر مې پرېښودي مثله، د دې امر مې نور پرېښودي، نیم مال مې راوړی نیم شتي. واتى ابو بکر بكل ما عنده، او ابو بکر صدیق رضی الله عنه هر څه راغستی. خو سبحان الله هغه هر څه راغستی خو ګوره د دې مال نه کم و د عمر رضی الله عنه. عمر رضی الله عنه خو نیم راوړی، ابو بکر صدیق ټول مال راغستی خو هغه ټول هم د دې نیم نه کم دی. نو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم دې سوال ته وګوره، داسې ورته نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره مال دې راوړی دی او دا خو ظاهره کې دا د هغې نه څه دی؟ د هغې نه کم دی. رسول صلی الله علیه وسلم یا ابا بکر ما ابقیت لاهل کور کې یې څه پرېښودي، پته به دې ځي کې لګي، دا نه چې مال ډېر دی که کم دی، خو کور کې یې څه پرېښودي. هغه وایي چې یا رسول الله ابقیت لهم الله ورسوله، الله او پیغمبر مې ورته پرېښودي، هر څه مې راغستي. نو عمر رضی الله عنه وایي چې کله هغه دا خبره وکړه نو ما په زړه کې وایي چې زه به د نن نه بعد د عمر رضی الله عنه وایي چې زه به د نن نه بعد چېرته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مقابله ونه کړم. ټول ما یې راغستی، هر څه د الله سبحانه وتعالی لپاره قربان کړو. دومره اوچت انسان په صحابه کرامو کې پوهه صحابي ده. ځکه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه چا تپوس وکړو من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، د رسول الله په وخت کې بچا فتوی ورکولې. هغوی چې ابوبکر و عمر رضی الله عنهما، ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما دې دواړو فتوی ورکولې. رسول الله ګوره ژوندی و، پر رسول الله بس یو بوډۍ راغلی و، تاسو ته حدیث معلوم دی، پر رسول الله بس یو بوډۍ راغلی او تپوس یې کوي، رسول الله ته بیا راشه وایي که زه بیا راشم او ته نه یې، نو ابوبکر صدیق وایي که دنه یې تپوس وکړه. دې کې رسول الله دې خبرې ته مې اشاره وکړه چې زما نه بعد به دی خلیفه بم دی، نو که زه نه یم دنه تپوس وکړه. دومره پوهه انسان. صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه وایي چې خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس، رسول صلی الله علیه وسلم پیر خلکو ته خطبه وکړه. خطبه په دې منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله تبارک وتعالى خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده. یو انسان دی، یو بنده دی چې الله سبحانه وتعالی ول اختیار ورکو چې ته غوره کا دنیا غواړي کنه د الله سره چې څه دی هغه غواړي. فاختار ذلك العبد ما عند الله، ناغه بنده څه غوره کړو، هغه څه غوره کړو کوم چې د الله سره. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جړا شو، موږ دته وکړو موږ چې د سپینګری ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان خبره کوي، د چا خبره به کوي او دې څه شو دې په جړا شو. بیا موږ ته پته ولګېده چې د رسول الله خپله خبره کوله. د رسول الله دومره جوخ ملګری، کله چې ملګرتیا ډېر وخت پاتې شي او ډېره ژور ملګرتیا نو بیا دې په خبرو کې د خپل ملګری معلوموي، د هغه د مخ د حالاتو نه پته لګولی شي چې دی اوس خوشحاله دی، دی خفه دی، دی څه غواړي څه نه غواړي. دومره ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم جوخ ملګری. بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې کله هغه په جړا شو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، وایي د غټ احسان په ما باندې چې د چا دی هغه د چا دی، هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ملګرتیا کې هم ما سره مضبوط ولاړو، مالم ټول لګولی دی. ولو كنت متخذا خلیلا، کما چېرته د الله نه علاوه سو خلیل جوړولی، خلیل د اوچته درجه کې ملګری چې په زړه کې بیا د بل چا سره محبت پاتې نشي، د زړه صرف د هغه د محبت نه ډک. رسول الله صلی ما چې د خلیل نیویل اتخذت ابا بکر، نو ما ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل خلیل کړی، ولکن اخوة الاسلام،
د اسلام دا کوم ورورولي چې دا څه ده دا پوره ده. بیا رسول الله دا خبره وکړه چې څومره دروازې دي د جومات غینه بد رسول الله دا خبره وکړه وی چې څومره دروازې دي د جومات هغه ټولې څه کوي هغه بند کوي سیوا د چا دروازې نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دروازې دا ور بندوي. په دې کې دې ته اشاره ده چې دی به خلیفہ وي ځکه چې وی دروازه د کولو پر د منزل زیرجی امامتي وکړي. امام ابن کثیر رحمه الله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلي چې یا ام القوم اقرأهم لكتاب الله امامتي ته څوک مخکې کیږي چې څوک په قران ډیر پوهي او رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک مخکې کړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې کړي. دا دلیل دی په دې باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ټولو صحابو کې سره پوه صحابي. بل دلیل په دې باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر پوه انسانو په صلح حدیبیه کې صلح حدیبیه په موقع باندې ان شاء الله واقعه تفصیلا مخکې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعض شروط باندې د مشرکین سره صلح کړو. په یو شرط داو چې زمونږ د طرف نه مشرکین وي چې زمونږ د طرف نه څوک مسلمان شي درشي تاسو به واپس را لېږي او که تاسو د طرف نه څوک کافر شي او زمونږ طرف ته راځي زمونږ د دین قبول کړي نو موږ به واپس نه درلېږو. بل دا چې دې کال به عمره نه کوي روان کال به عمره کوي او مصلحه به ځان سره نه راوړي. دا قسمه شرطونه ویلي کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې باندې صلح وکړ. نو عمر ځان غوسه شو په دې باندې او رسول الله ته یا رسول الله علامه نعطي الدنيه في ديننا یا رسول الله موږ په دین کې ولې دومره ځان کمزوری کوو هغه د الله دشمنان نه دي یو دشمنان دي موږ ویل الله مرګري نه ویو نو بیا سره طاقت په دې باندې دوی سره صلح کوي. ګوره دا دلیل دی په دې باندې چې امیر چې کمی دی په هغه څه باندې پوهېږي چې کشران په هغې نه پوهېږي. تاسو به خیال کړئ نن سبا هم دا ډېر کشران په دې علما کرامو باندې په دې مشرانو باندې دغه کوي دا تنقیدونه کوي. په دیره کې به ناسي تنقید به چا کوي په یو غټ عالم باندې به کوي دا داسې نه وه پکار خطا شو هغه عالم له داسې نه وه پکار. دا حکومتي ملا دی دا د حکومت سړی دی به چې حکومت سوی دی وایي ګوره په خبره نه دی رسېدلی هغه علم له چې الله څومره پوه ورکړي دا د سره نشته. دې ځای کې عمر نه ظاهري حالاتو ته ګوري چې یا رسول الله دا اوس شرط شو چې دوی یې ښودی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویې الله پې ښه پوهېږي او زه پې پوهېږم. نو هغه لاړ په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبر شو ګوره غلی ناست دی څومره پوه انسان دی بلکل غلی ناست دی. هغه ته ویل څه چلو شو وایي رسول الله چې را صلح وکړه یو خبر نو وایي څنګه هماغه جواب ورکړو کوم چې رسول الله ورکړو بلکل حق جواب ورکړو بس غلی شو چې رسول الله کې ښه پوهېږي الله ورته وحي کوي که د رسول الله کار غلط دی الله ورته وایي چې ستا کار غلط خو دا هم په وحي باندې هغه دا کوي دا صلح کوي. ومن دغه صلح نه بعد آیتونه نازل شو انا فتحنا لك فتحا مبینا. نو ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هوښیارتوب ته او د پوهې ته بلکې په یو روایت کې راځي امام ابن عساکر رحمه الله راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په ما پسې جبریل راغی او جبریل علیه السلام ماته وی الله ته امر کوي چې ته مشوره کوه د چا سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مشوره کوه. دومره اوچت انسان چې د الله سبحانه وتعالی طرف نه امر راځي چې ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مشوره کوه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې ډېر فضایل دي ډېر زیات فضایل دي او که زه اوس هغې لاړ شم تفصیلي نو وخت به رانه ولګي خو موږ به یو څو فضیلتونه د هغه رانقل کړو د دې لپاره چې د هغه د مقام موږ ته ښه ډېر واضح شي او د هغه سره زموږ د محبت ښه ډېر شي. صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت دی وایي ما رسول الله ته وایي چې ای الناس احب الیک یا رسول الله په دې ټولو خلکو کې ته د چا سره محبت زیات کړي وایي ما ته وایي چې عایشه رضی الله عنها یاده کړه. وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله من الرجال د سړو نه وایي چې ابوها هغې د پلار سره ډېر محبت کو. ګوره دوه اوچت انسانان دي چې رسول الله سره ډېر زیات محبت کوي ابوبکر صدیق او د هغه لور عایشه رضی الله عنها او شیعګان روافض هم په دوه پورې نښتي د هغوی دشمني سبحان الله د هغه چا سره دشمني چې د الله ورسره محبت دی د هغه چا سره دشمني چې د رسول صلی الله علیه وسلم ورسره محبت دی. یو روایت کې راځي امام ترمذي رحمه الله راوړی انس بن مالک رضی روایت دی وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په مجلس کې دا خبر وکړه ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهم د دواړه ناس وی هذان سید کهول اهل الجنه په جنت کې چې کوم مشران دي
چې څومره مشران پکې دي د هغوی مشران څوک دي سرداران هغه د ابوبکر صدیق دی او عمر رضی الله عنه الا النبیین والمرسلین سوى د پیغمبرانو چې پیغمبرانو باندې دوی مشران نه خو د پیغمبرانو علاوه چې څومره دي هغه ټول باندې مشران څوک دي هغه ټول باندې مشر چې دغه دی عجیب روایت ته عمر رضی الله عنه مبارک راځي چې عمر د یو پیر منبر ته وخته او به دا وی خبردار یقینا دا خبره یاد ساتي چې په دې امت کې غوره انسان بعد نبیها ورسول رسول الله صلی ابو بکر صدیق رضی الله عنه فمن قال غیر هذا فهو مفتر نو که چا د دین علاوه بل څه خبره کوله نو دا به دروغجن علی رضی الله عنه او زما دا خبره دا پیغام او دا روایت دا ورسوي شیعاګانو ته او روافضو ته چې غوي ووري علي رضی الله عنه وی دغه کې لا يفضلني احد على ابي بكر وعمر څوک به مال فضیلت نه راکوي ترجیح مال نه راکوي ابو بکر او عمر رضی الله عنه او کچا راکړه الا جلدته حد المفتري نزبول د دروغجن چې څنګه سزای هغه مر کوړي بوله ورکو او شیعاګان لګي دي خامخا سکی دشمنی جوړی د ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله عنه او د شند علی رضی الله عنه د دې په منځ کې د ایمان گواہی د ابو بکر صدیق رضی الله د ایمان گواہی د رسول سم ور کړي حدیث کې راځي د صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی ابو هريره د روایت ته وی چې رسول سم یو پیر ناس د خبره کوله چې یو کس روانو یسوق بقره غوای روانه کړو به غوا باندې لپاسه سامان چوله نو دی غوا سر روانو فکلمته او خبر یو کړی دی سړي سره چې انی لم اخلق لهذا زه خو دې لپاره نه پیدا شوی چې ته په ما باندې بار وړي زه خو دغه لپاره د فصل لپاره پیدا شوی نو د صحابه کرام چې باقی کوم ناس هغه سبحان الله بقره تتكلم یا رسول الله خبرې کوله رسول صلی الله علیه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر زه خو منم ابو بکر منی او عمر منی او په دغه ټیم کې په مجلس کې نه ابو بکر او نه عمر توانه نو وما ثم ابو بكر وعمر په دغه مجلس کې ابو بکر صدیق او عمر دا نو خو رسول صلی الله علیه وسلم د ایمان گواہی ورکړ رسول ته پته په یو حدیث کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړي ابو سعید خدری نه حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من نبي الا وله وزيران من اهل السماء ووزيران من اهل الارض هر پیغمبر چې د زمکه ته الله را لګل دغه دوه وزیران په اسمان والو کې دوه وزیران د زمکه والو کې فاما وزيراي من اهل السماء نو په اسمان کې چې کوم زما دوه وزیران دي هغه څوک دي فجبريل و میکائیل جبريل و میکائیل واما وزيراي من اهل الارض او بزمکه کې فابو بكر وعمر رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې خصفا وی صفا د سعید بن زید رضی الله عنه روایت ته وی ابو بکر فی الجنه ابو بکر بکم ذکره په جنت کې صفا کوي وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه رسول الله خصفا کوي ور کړی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا جنتی دی یو روایت کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړی عبد الله ابن عمر وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات يوم فدخل المسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روته د کورنو دغه ترغه جمعات وابو بكر وعمر احدهما عن يمينه والاخر عن شماله یو زر بخیله سبب بغسلاست سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دور محبته چې رسول الله عام خبرم کوله نو یزي د لړم ابو بکر او عمر سره منګ راوته جو ابو بکر او عمر سره منګ کس په خبرې لري ولته ابو بکر او عمر سره دومره د رسول الله سره محبت چې هر واقع کې به دغه تذکرہ دا به کوله نه کله چې رسول الله جمعه ترانه وته د روایت وکړي کله چې رسول الله جمعه ترانه وته ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د دوانه د رسول سره یو په خیلاس او بل په غسلاس وهو اخذ بايديهما ورسول الله دغه دوانه د لاسونه دنیولیو دغه شندريونه راغله نو بیا رسول الله چې کله رانه وته د جمعه ته د ملګرو ته وی صحابه کرامو ته هکذا نبعث يوم القيامه د قیامت پر ورځ موږ د قشان را پاسو لکه څنګه چې موږ وسدلته یو ابو بکر صدیق عمر رضی الله عنه دوی به رسول الله بوسه یو روایت کې دا راځي رسول الله انا اول من تنشق عنه الارض
د قیامت پر ورځ اولنی سړی چې د ځمکې نه برپاسې هغه به څوک وي؟ ابو رسول صلی الله علیه وسلم ثم ابو بکر ثم عمر، بیا به ابو بکر صدیق رضی الله عنه او بیا به عمر رضی الله عنه. په روایت کې راځي چې ابو اروى الدوسي هغه وایي چې زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست وم، نو په دې کې ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما د دواړه راغلل. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو او وی خندل، خوشاله شو. دي دوه د رسول صلی الله علیه وسلم ډېر خوشاله دي. والحمد لله الذي ايدني بكما، د الله شکر دی چې تاسو دوه مال مرګري را کړی، چې تاسو دوه ما سره، یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم زړه په هغه باندې سو، په هغه باندې مطمئن. یو حدیث کې راځي، دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله چې چا چې هم د یو شي نه دوه جوړې دوه قسمه شی د الله په لار کې ولګو، دعیه من ابواب الجنه، د جنت دروازو له طرف نه به ته आवाज کیږي او دته به دا ویل کیږي چې اے د الله بنده راځه. فمن كان من اهل الصلاه دعیه من باب الصلاه، څوک چې مزودش ډیر کوي دته به کومې دروازې نه आवाज کیږي؟ من باب الصلاه، کوم چې د خلکو لپاره ده. ومن كان من اهل الجهاد، او څوک چې جهاد کوي دعیه من باب الجهاد، دې به دغه دروازې طرف نه ته आवाज کیږي چې راځه به طرف. ومن كان من اهل الصدقه، څوک چې صدقې ډېری ورکوي نه دته به دغه دروازې نه आवाज کیږي. ومن كان من اهل الصيام، او څوک چې رجوع والی دعیه من باب الريان، دته الريان دروازې طرف نه आवाज کیږي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه او رسول الله ته ګوري، بیا یا رسول الله ما على من يدعى من تلك الابواب من ضروره فهل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ يا رسول الله او سیده چې یو کس په یو دروازه باندې زی خو دې څوک شتي؟ یا رسول الله دې څوک شتي چې د ټولي دروازې هغه ته आवाज کوي چې په دې طرف پای راځه؟ رسول الله ته نعم شتي دي خلک، فارجو ان تكون منهم يا ابا بکر، او ته په خلکو کې چې د ټولي دروازې به د قیامت پر ورځ ته आवाज کوي جنت ته تلو لپاره. په روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اما انك يا ابا بکر، اے ابو بکر ته چې دین اول من يدخل الجنه من امتي، زما په امت کې ولنی انسان چې په جنت ته ځي هغه به ته. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وی چې تاسو کې نن چا روزه نیولې؟ ابو بکر صدیق رسول الله مانی ولید. فمن تبع منكم جنازه، تاسو کې څوک جنازې سره تللی؟ وی رسول الله فمن اطعم منكم اليوم مسكينا، فمن اطعم منكم اليوم مسكينا، چا مسكين له خوراک نه ور کړي؟ ابو بکر صدیق چې رسول الله ما. فمن عاد اليوم منكم مريضا، تاسو کې نن چا د بیمار ته پوښ کړي؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې رسول الله ما ته پوښ کړي. ورسول الله متي چې مجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه، دا خبرې چې کله په انسان کې راجم شي، دا خبرې چې کله په انسان کې راجم شي نو دغه انسان به لازم جنت ته ځي، جنت ته ځي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی دی چې به جنت ته ځي. یو ډېر عجیب واقعه د بصیرت کې ربيعه الاسلمي رضی الله عنه هغه وی جرى بيني وبين ابي بكر كلام، زما او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې څه خبرې واوري، نو بس موږ خبرې تیزی کړې دی او بس فقال لي كلمه كرهتها، ناغه ما د دې خبرو کړې چې دا خبره زما بدی شو، یعنی زیاته خبره وکړه. وندم او هغه په خپل خبره باندې پښیمانه شو چې دا ما سو. وی ماته بیا وی چې ربيعه ته دې سکارو کې جاغه شن خبره ماته وکړه چې دا بدل شي، دا ختم شي. سبحان دې جزیت او الله سبحانه وتعالى جوړ اوچت مقام ورکړي، اسینه دې ورکړي. وی ته ماته دا خبره وکړې، مو ته چې لا افعل زه خو دې سین نشم کوله. وی ماته وی چې یا به دا خبره کې او یا به ګور رسول صلی الله علیه وسلم خبره رسول. ابو بکر صدیق وته وی یا به مال دې جواب راکړي لکه څنګه چې ماته را درکړو هغه خبره وکړي او یا به دستا خبره رسول صلی الله علیه وسلم ته رسول. نو ابو بکر صدیق روان شو پر رسول صلی الله علیه وسلم او زم په دغه روان شو. نو د اسلم قبیله باز کسان راغلي چې هغه د ربيعه قبیله و. وی چې رحم الله ابا بکر، الذي رحمك ابو بکر باندې في اي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال. الذي رحمك ابو بکر باندې د رسول په سره روان دی او دته چې پلاني خبره کړو پلاني کړو قومي وقوم کې خپل کسته لپاره خبره یې چې ګور دله پر رسول په سیمځي مو ته چې اتدرون من هذا،
ما خپل قوم ته تاسو دې پیژنئ دې څوک ته خبرې کوي هذا ابو بکر الصدیق دا ابو بکر دی صدیق دی ثانی اثنین دا کس دی چې الله سبحانه وتعالی تذکره په قرآن کې کړې ده نو خبرې ګوره تیزی نه کوي خبرې رو کوي که دی غوسه شو او رسول سم خبر شو نو د د غصې دپاره به رسول سم غوسه شي او چې رسول سم غوسه شو نو الله سبحانه وتعالی به خفه شي خلی شي موږ مه تباه کوئ ربیعوي ما غوته وي چې موږ مه تباه کوئ د الله غضب به راباندې وشي ابو بکر صدیق وی ورغی وتبعته وحدي زه پسې ورغلم چې کله موږ ورغلو هغه د رسول سره کېناست فحدثه الحديث كما كان پوره واقعه د قشن باندې چې رسول زما د منځ کې خبرې نو ابو بکر صدیق رضوان چې کله دا خبرو کړو رسول سم دا سر اوچت کوي ماته وی چې یا ربيعه مالک والصديق د صدیق سره څه خبرې دا شي چلې رسول مت صدیق وي ماته چې رسول الله کانه کذا وکذا چې خبرو دی خبرو کړه زما خو خنش خو دې ماته وی چې ته ما د دې خبرو کې چې بدل ختم شي ما جنازه نه کو نو دې پتا په شراح نو رسول صلی الله علیه وسلم ته او هغه شاوت مو هغه شان جواب دله مور کو ودي وای چې غفر الله لك يا ابا بکر بلکې دي وای چې ابو بکر الله توبه هغه خبرو ته ونه کیږي کو رسول سم دي چې ابو بکر صدیق څنګه خیال وسات یا هغه شاوت ونه وګره ها دي وته وای چې الله دې ته الذي توبه روایت کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړه ابو بکر صدیق ته انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار ته چې څنګه زما مرګره په غار کې دغه شمته زما مرګره په حوض کوثر باندې التممت ما سره ولا التممت ما سره یو شای یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله وان في الجنه طيرا كامثال البخاتي رسول صلی الله علیه وسلم په جنت کې و مارغان او دې مارغان به لکه د اوخانو په شان دومره غټ به اوخ څومره غټي دغه شان به ابو بکر صدیق یا رسول الله دا ډیر لکه اوچت نعمت ډیر خون به بدی یو بدی کې خون دې سو کې چې خوري خو به ډیر خون اخلي وانت ممن یاکلها تبه خوري په جنت کې په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم گواہی ورکړه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه جنت ته ځي دا بعض فضایل دي اگر که نور فضایل هم پاتې شي ان شاء الله غو پر روانه حلقه کې پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ د دې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په لار روان شو والله سبحانه وتعالى دې هغوی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي والله سبحانه وتعالى دې موږ د هغوی په نقش قدم باندې روان کړي ان شاء الله دا سیرتونه دا به وګدې د خلفای راشدین ځکه چې دوی په جون کې ډېر سړي داغه په تفصیلا ذکر کو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه فضایل به دغه نور صفات دي بیا ته خلافت څنګه ملو شي د به خلافت نه بعد دغه جنگونه چې کم کړي د کافرانو سره کم حالات راغلي هغه ټول ان شاء الله بیانو دغه بعد عمر بیا عثمان بیا علي رضی الله عنهم اجمعین الله سبحانه وتعالى موږ له دغه توفیق راکړي